خو دلته یو څو خبرې صرف یاد ساتل پکار. اولنۍ دا چې د بچو په منځ کې په طلایانو کې فرق راوسته، د دې خبرې اهتمام پکار دی چې کله خصوصا لسو کالو ته ورسي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر حدیث کې کړی، امام احمد امام ابو داود راوړی، وی چې مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. ستاسو بچي چې د 7 کالو شي د مانځه ورته وایي واضربوهم علیها وهم ابناء 10. او چې د 10 کالو شي بیا یې پې وها. وفرقوا بینهم فی المضاجع. او په طلایانو کې د یو بل نه څه کوي؟ جدا کوي. دې ګورم ډېر خلک اهتمام نه کوي. مړه وي د وروڼو خویندې پراته، دا له بیا ډېره غټه خبره ده چې بیا جنکۍ ولکان یو ځای پراته وي. دا فتنې نن سبا عامې شوي دي، او دا جاخي د هر چا په جیب کې پرتې ده، انټرنیټ ده. دا هغه دور چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا مسله ده، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، یعنی په هغه وخت کې هغه وایي چې لسو ته ورسي نو طلایانو کې څه کوي؟ جدا کوي. نن سبا دور باره کې څه کوي؟ بلکې بچو چې عمر لږ ډېر شي او پوه شي، دا هم نه ده پکار چې دوی د مور پلار سره پراته وي، چې کله مور پلار یو ځای. دا هم د بچو د تربیت دپاره ښه خبره نه ده چې مور پلار کله یو ځای او بچي دومره چې هوښیاري پوه شوی په څه نه څه، او دی بیا هم د هغوی سره کټ کې پروت یا خوا کې پروت وي، دا نه ده پکار. بلکې بله ورسره اضافه که چې کله دا بچي په څه نه څه پوه شي، دا ته پته ولګېږي چې دا اوس هوښیارېږي، نو داسې ټیم کې مور له نه دي پکار چې لنډې تنګې جامې نه مناسب جامې په کور کې واچي. دغه شان پلار لکه چې اوس درته پته چې زما دا بچی پوهېږي، هوښیار شوی دی، او دا پرې غلط اثر کوي، دا پرې غلط اثر کوي. نو یو خو دا خبره یاد ساتل پکار. دویمه ده چې مصلحت په دې کې دی که نه، لکه دا ورور وایي چې ما مشر زوی له جدا کمره ورکړې، دقه صحیح طریقه ده. مصلحت هم دې کې دی چې مشر دې د کشرانو سره نه سمېږي، مشر دې د کشرانو سره نه سمېږي، کشران چې کوم دي هغوی دې ځان له سمېږي. نو درېیمه خبره دا ده، او دا ډېره ښایسته خبره ده، کله نه کله مصلحت دی چې بچي له به یوازې کمره نه ورکړي، کله کله مصلحت دی کې وي. کله موبایل استعمالوي ورانو، ته به پوه شي چې دی په دې کمره کې دا ډېر وخت ولې تېروي، دی ولې خوشحاله دی کمره کې، په مخ اواز کوي ور بند کوي ور بند کوي، دی ولې یعنې طبیعت یې ګډوډ شوی دی، هغه شان نه دی، د ده سوچ کم طرف ته دی. داسې د مور پلار له پکار چې دې خبرو ته ګوري. ګوره دې نه ځان مه بې پروا کوئ. نن سبا خو مور پلار وله صفت کوي، موږ خو له موبایل ورکوو بیا دې دمه وي. دا ښکلې خبره، موږ له موبایل ورکوو بیا دې دمه وي. څه چې دمه شوې ته تا خو ځان له جاښه ښه ډېره کړه. نو کله مصلحت دی کې چې ځان له کمره وله ور نه کې، بل ورور ورسره ور واچوه، بیا دی لکه شیطان به پې دومره زور رانه ولي څومره چې په ده راوستو کله چې دی یوازې و. پوه شوې په دې مسله؟